بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو عمران ما او تاسو دې ټیم کې ګوري پښتو ایچ ټي وي کیونکه چې تاسو ته پته ده ملک کې ناقابل برداشت ګرانی ده ډېره زیاته ګرانی ده او پټرول او اوړو چینی هر څه لکه ګنټه پس ګرانیږي لکه د ورځې په حساب نه د ګنټه پس ګرانیږي نو په دې باندې ما د فریاد ټي وي یو ویډیو اخیستی دا تاسو سره شیر کوم تاسو وګورئ چې عوام څومره غوسه دی دې حکمرانانو ته او دا ویډیو خپلو ملګرو سره ډېره شیر کوي چې دې پښتنو کې او دې پاکستانیانو کې لږه کل راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو تاول زما له طرفه ډېر سلامونه. کتونکو مهنګایي ډېره زیاته سیوا شوې ده که تاسو وګورئ دغه اوړه ګران دي د اسمان سره خبرې کوي خو زه په یوه خبره باندې ډېر زیات خفه یم بیا د دې حکمرانانو نه دا کوم MNM PS چې په خپل کور کې پراته دي هغه بچی په خپل کور کې پروت دی هغه د دې څیزونو نه خبرېږي د عوام حقیقت نه راښکاره کوي ځکه چې دا د مرګ نه هېرېږي موږ د مرګ نه یېرېږو جي موږ کفن تاو کړی د سر نه که نن هم وجني سبا ته هم دې نه پرېږدي ټیک شو. زه بله دا خبره کوم چې تاسو کوم وړه ورکوئ تاسو نارینه له وړه ولې نه ورکوئ تاسو زنانه له وړه ورکوئ هغوی هلته درغلي ځان سره پیسې راغونډې کړي نیولي بیا ته پټو سټیټ هلي ته ما ته دا ووایې ته پټو سټیټ د کومې خبرې هلي ته په وړو کې پټو سټیټ د کومې طرفې راولي ولې خیر شه دا د پاکستان نه دي یا ته دا وړه ورکې دا چې ته وړه ورکې دا وړه به تا له واپس د دې خېټې نه راوباسي د وړې بې څه به کوي دا زموږ زنانه هم تاسو د لاسه په شرمونو وشرمېدې هم د دې حکمرانانو د لاسه په شرمونو وشرمېدې خو دا دلګانو له بیا هم وټ ورکوي بیا هم ورځي بیا هم ورسره ګرځي جنډې داسې کوي په سوزکو کې خپل بچي کېنئ څوک یو خوا جلسو له رواني څوک بل خوا جلسو له را رواني یو دله دا ونه ویل چې نن دا ګراني ده د ګرانۍ خلاف زه راپاڅم زه خبره وکړم که نه قسم دی که څوک شاید به یې خبره کولی شي ټول دلته دا خبرې اترې وشورې په دې پروګرام کې چا هم خبرې ونه کړې شاید به یې ته ویل ما وویل چې ته ما ته ماست نامایک ونیسه چې زه دا ټول پښتانه په دې خبرو باندې پوه کړم حکمران قسم په ذات د الله زموږ ښځې دوی په شرمونو وشرمولي تا له درځه او تا له پټ سټیټ یې دروړه یو طرف ته خو دې خلک تباه و برباد کړه دا مزدوري دیاړي چې دا خلک کوي 500 روپۍ مزدوري دیاړي ده په 500 روپو کې به دا کور ته تروړه وړه راوړي که دی به د خپل ماشوم دغه تربیت کوي د هغه دپاره به دوایي کوي د هغه دپاره به جامې کوي خپل دغه به کوي د مړی ژوندی به کوي خو تاسو حقیقت پټ کړی دی بیا درته وایم چې ورشئ وټونه هم ورکوئ جنډې مو له داسې کوي په دې خوله کې مې ډېر غلط الفاظ دي غم رایستی شمه خو د میډیا مخ ته ګینې قسم په ذات د الله تاسو ما په یوه خبره باندې پوهه کړی وی خو بیا هم ګرځئ په دغه سیاستدانانو پورې کورو پسې ګرځئ هر یو سړی پسې منډې وایي عمران خان چې روپۍ څه شی ګران کړل ټولو به چغې والي اوس ته د عمران خان در یادېږي که نه چې دا غله رالل ټول دا غله سپورټ کوي څوک راپاسي نه که هر څوک دی دې کې هر سړی راځي څوک راپاسي نه څوک حقیقت خبرې نه کوي زه یې ورته د نن نه وایم که زما د ما نه نن سا ایستی شي نن دې رانه سا وباسي سبا ته مې دې پرېنږدي پرېږده مړه دا مرګ خو صرف د غیرت دی چې بس یو پیره مړه شو قصه ختمه. مننه قدرمنو څنګه چې ماجد صاحب ووی زمونږ خیبر پښتونخوا زنده‌باد او مرداباد وخوړله دا عوام نننۍ سخته به یاده نه وي سبا به دوی بیا په پارټیانو کې زنده‌باد او مرداباد چغې وایي بیا به هم منډې وایي دا سختې به د دوی نه هېري حکمرانانو ته خواست دی چې د دې مخنیوی وکړي غریب ورځ ته ورځه خپل بچو له مزدوري وکړي ډاکټر لی بوځي جامې پیزار پې وله والي که د وړو په قطارونو کې ودرېږي دیاړیانې قضا کړي. شاید به یو خبره کومه د کوم MNM PA زوی راغلی دی چې هغه ټرک ته ولاړ دی یو سړی دی ما ته د MNM PA زوی وښیي چې هغه ټرک ته ولاړ یو د هغه نه بوجۍ راکاږي او پټو سټیټ ورسره وي د MNM PA د کور نه خو زنانه راونه وتله خو ټول د دې غریبانانو د کورونو نه زنانه راوځي خو بیا به دقه وایم چې بس ورځئ وروره جنډې ورته دا داسې کوئ څه خو دې په سترګو تاسو ونه لیدل او نه بیا دې لکه خیر یې درکړي همدقه شان به ذلیله ګرځئ او دقه شان ذلیله ښیئ ځکه چې دا هر څه تاسو په خپله کړي هم دا غله خلک تاسو په خپله راوستی دی دا بل چا نه دي راوستي هم ستاسو په اوټ باندې راغلی دی که دا اوټ تاسو په صحیح طریقه استعمال کړه که نه نو نن به دا ورځ نه کتلی کېدی او دا کم غم چې زه کوم زه خپل ځاني که درته ووایم زه به ځان له وړم والم زه به ځان له هر یو څیز پیدا کړم خو هلته د غریب غم به څوک کوي د غریب غم له به څوک راځي کم داسې پښتون شته چې هغه د غریب سړي غم وکړي ما سره ګاډی هم شته هر څه شته ما ته سهولت پوره دی دې په 15,000 هم اخیستی شم غریب سړی به څه کوي چې پردی کوټه کې ناست دی هغه ته د روپۍ دیاړۍ مزدورۍ نه میلاویږي هغه به د خپل ځان دپاره دوايانې کوي که دغه وړو پسې به ګرځي او بیا تاسو مرداران دلګان دوسان خنزیران چې بیا زنانه ته وایي چې راوړه پټو سټیټ چې زه د له وړو درکړمه ای دلګانو خنزیرانو
ته اوسانو د اول خو دا شهباز شریف چې دی دا د ملک ورکوي بالکل یو نواز شریف او شهباز شریف دواړو مخکې هم د ډیپو میلاو دي سړو راباندې خواړه او دالې راباندې خوړلي دي او اوس راباندې هم خوري چې دا د ملک ورک شوي نه ګوره نو چې خامه پرې نه د خلک راوځي سړکونو ته او تورې جنډې راواخلئ وړه چې په 1400 شو فضل رحمان صاحب یې ګراني راله اوس په 3000 دي فضل رحمان صاحب ته ته کم ځای وې وړه ګران دي ګرځان دي جی وړه ګران دي سینجی نشته پېټرول نشته گاډي مروستي دغه روډ باندې ولاړ دي بچیم د نارې مري روره کله دړی وړوالو کله 2 سیره وړوالو کله ځان ترون له تیار روټي وېسو بای زمونږ یمنه ام پی په کور کې وده دي زمونږ د غریبانو دومره څوک تپوس نه کوي چې دلته انسانان دي که زناور دي جی بس تاسو چې پیغام مخکې رسوي اقم پیغام ورسوي چې مونږ ته دا وړه ارزان شي د دې ذمہوار کم خلک دي د دې د یمنه ام پی حکمرانان او جی تپوس نه کوي نه جی د اوټ په وخت کې خو راځي کنه جی په اوټ په وخت کې راته پلارم وای او نیکم راته وای په دې وخت کې زمونږ د سره څوک تپوس نه کوي دې ټایم کې څوک هم نه تپوس جی. نه کوي. سرکاري وړه ملاويږي سرکاري وړه خو جی چې کم راځي هغه پټیږي هغه پټیږي رورا په 1400 روپۍ دا خلک دا تروړه خرسي او چاله نه ور کوي په پټ او نور تروړي ورته بدلی چینج کوي او جی ها ملګرو ویډیو تاسو وکړه امید دی چې تاسو به خوښ شوي او تاسو وکړه چې د مهنګای خلاف د مهنګای د عوام په څونه غوسه دي نو څوک چې دا ویډیو ګوري پکار دی چې غم د ویډیو لږ وړاندې ملګرو سره شیر کړي چې خلکو کې لږ عقل او شعور راشي چې دا مهنګای کم طرف ته روانه ده او دا د غریب سړي د پونچ نه بالکل بار ده لا وړه شتلو دا بالکل بار دي مننه